السلام علیکم خوږو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. زه یم صدر والي آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې زه تاسو وښیم څنګه کولی شو فري انټرنیټ لاسته راوړو. البته دا انټرنیټ نامحدوده نه ده بلکې محدوده ده. دې په وسیله به تاسې کولی شئ د ورځې له 50 یا 100 MB پورې لاسته راوړئ. نو د دې لپاره یو اپلیکیشن ده، هغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کوئ. نو مخکې له دې نه چې زه ویډیو شروع کړم نو تاسو خواهش کوم زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو زما هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. نو نوره ویډیو نه اوږدوم، ویډیو شروع کوم. نو ملګرو، زه تاسو دلته ښایم چې زه د انټرنیټ کوم بنډل لرم او که نه لرم. زه انټرنیټ هېڅ بنډل نه لرم او تاسو ته هر شی په ثبوت سره ښایم چې څنګه کولی شو موږ فري انټرنیټ لاسته راوړو. دا د ملګرو ما میسج ولېږه، نو اوس به ماته بیرته د میسج جواب راشي. نو دا د ملګرو ماته میسج راکړه چې تاسې MB لرئ او که نه. نو دا د ملګرو زه هېڅ کوم بنډل نه لرم. تاسې په خپله سره کتلی شئ زما MB 0 دی او زه کوم بنډل نه لرم. نو اوس زه ځم تاسو ته اپلیکیشن درښیم او پوره سیټینګ هر شی تاسو ته په ثبوت سره درښیم. نو دا د ملګرو ما اپلیکیشن خلاص کړئ. د سلو ډانس په نوم اپلیکیشن د دې اپلیکیشن لینک به زه انشاءالله د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم. دلته تاسو ته داسې یو انټرفیس راوړي. نو په دې اول خانه او دوهم قطار خانه کې به تاسو هېڅ لاس نه کوئ. نو په درېیمه خانه به تاسې دلته کلیک وکړئ او همدغه کې به تاسې دغه سرور انتخاب کړئ، فري TG 140 NLUK. نو دا به تاسې دلته انتخاب کړئ او په دې څلورمه خانه کې به تاسې ولیکئ 8.8.8. دا اوس انتخاب کړئ. پنځمه به نول کوئ. هر کله مو چې نول کړئ دا به 215 او دا به 0 کوئ. نو دلته کیپ چیز به هم تاسې ډکه کړئ. نو ته لیکلي کنیکټ، نو تاسې به دلته په کنیکټ باندې کلیک وکړئ تر څو زمونږ انټرنیټ وصل شي ورسره. دا د ملګرو موږ تر څو انتظار کوو چې زمونږ اپلیکیشن وصل شي. دا د ملګرو انشاءالله زمونږ په وصل کېنې فیلنګ لینک سیټ اپ راواوښتو او دا د ملګرو ډسکنیکټډ یعنې زمونږ اپلیکیشن وصل د ډسکنیکټډ کله هر کله وایي نو تاسې به بېرته غیر فعاله سینې کنیکټډ فور فري TG 140 NL سرور باندې موږ انټرنیټ وصل کوو. نو اوس ځم تاسو په ثبوت سره ښایم چې زمونږ انټرنیټ دغه ده. لومړی زه لایټ فیسبوک خلاصوم او تاسو ته ښایم چې دا د ملګرو زمونږ انټرنیټ کار کوي. یوه خبره یې تاسو له یاده ونه ځئ، ځکه هر کله چې دا اپلیکیشن خلاص کړئ ستاسو انټرنیټ به لږ څه کمزوری وي. یو خو دلته په کلي کې یم زمونږ انټرنیټ لږ کمزوری ده. نو انشاءالله تاسو که چېرته ښار کې نو تاسو انټرنیټ په ډېره دا د ملګرو تاسو وکتل چې زما لایټ فیسبوک یې هم خلاص کړو. ګور دا د ملګرو ماته میسجونه هم راغله چې موږ انټرنیټ اوس فعاله شو. زه تاسو ته انشاءالله اوس نور هر نو یوټیوب هم ګوګل شی درته ښایم چې تاسې کولی شئ د دې په ذریعه یې خلاص کړئ. دا ملګرو یو ډېر ښه خوندوره ویډیو یو ستر زده کړئ. دا د زموږ خلاص کړو او عکسونه هر شی راته پلی کړل. دا د ملګرو د سلو ډانس طریقه ده. انشاءالله چې ویډیو مو خوښه شوي وي. نو یوه خبره د ونه د تاسو اطمینان لپاره به زه د انټرنیټ هم وګورم چې دا د ملګرو زمونږ انټرنیټ هم کار کوي. نو زه دلته ګوګل کروم ته راځم او تاسو ته یې ښایم. نو دلته زه کروم باندې کلیک کوم او تاسو ته ښایم. انشاءالله ملګرو تاسو ته به کومه ستونزه نه پرېښي. که کومه ستونزه تاسو دې کې راپېښه شوه نو زه به د خپل واټساپ شمېره د یوټیوب تاسې کولی ما سره تماس ونیسئ. نو دا د ملګرو زه اوس کروم خلاصوم او دلته سرچ کې یو څه ټایپ کوم تر څو زمونږ هغه هم خلاص کړي. نو دا د ملګرو ما څنګه دی کروم هم خلاص کړی. دا مې ویډیو مې خاص د دې لپاره لږ سکیپ کړه تر څو زما موبایل کې لږ څه تخنیکي ستونزه راغله، هغه مې بیا اوس رفع کړه. او دا د ملګرو ما خپل یوټیوب چینل هم ورباندې ویریفای کړ. نو
نو دا د ملګرو د فری انټرنیټ خوندوره طریقه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې. که چیرې ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ او سره کومنټ هم ولیکئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې چې دا څخه خوندوره ویډیو تر تاسو آمده کومه په بخښونکي خدای مو سپارم. چیرې چې یاستئ الله تعالی مو شه.